شنه دروازه. له نن څخه 100 کاله وړاندې د اروپا په یوه کوچني ښار کې د لیټیشیا په نوم یوه نجلۍ اوسېده. لیټیشیا دا ده سوپ دې واخله. دا که سوپ؟ دا زه نه خورم. زه د مڼې مربا، د توتو کیک او همداشان بل څه غواړم. یقینا چې بل ډول نجلۍ نه وه. لیټیشیا هیڅ یې هم نه خوښېدل. هیڅ شی هم په هغې ښه نه لګېدل. لیټیشیا وګوره پلار دې څه درته اخیستي نوي سوچه جامې. څومره بد رنګ لري او ځونډي نه لري، نه موږده لمن لري. تا هغه ښکلې طلایي کمیس لیدلی چې لور راواخیسته؟ هېڅکله مو ماته کوم ښایسته شی نه دی اخیستی. لیټیشیا دغه ده ستا نوی باکس له نویو پنسلونو او رنګي قلم سره ګرانې. دا باکس څومره زوړ ښکاري او د رنګ بوتل ډېر کوچنی دی. د باکس پنسلونه له دې څخه ډېر ښایسته دي او په هغوی باندې رسمونه هم شته. لیټیشیا نه یوازې دا چې له خپلو شته شیانو شکایت کاوه، همداسې یې له خپلو کارونو هم شکایت کاوه. لیټیشیا د تاریخ کتاب هغه برخه مې چې درته ښودلې وه ودې ویله؟ تاریخ مې نه خوښېږي پلاره. لیټیشیا دلته راشه چې د الوبالو بولاني پخول در وښیم ګرانې. ښه پوهېږي چې زما پخلی نه خوښېږي مورې. په تاوده پخلنځي کې د ګرم دشت څنګ ته درېدل مې نه خوښېږي او د الوبالو ډوډۍ هغه خو مې بیخي نه خوښېږي. کیک څنګه دی؟ خو د لیټیشیا یوازې یوه شي سره مینه وه، د هغې خوښېدل چې د شنې دروازې مخ ته ودرېږي. هلته د باغچې په شمالي دیوال کې یوه کوچنۍ شنه دروازه وه. دروازه دومره کوچنۍ وه چې یو لوی کس باید په ګونډو شوی وای چې ترې تیر شي. خو هغه دروازه بنده ساتل شوې وه. لیټیشیا غوښتل چې دننه لاړه شي او وګوري چې د دروازې په بله خوا کې څه دي. هغې ډېره هڅه کوله تر څو خپل پلار او مور دې ته اړ کړي چې دروازه ورته پرانیزي. لیټیشیا ته چیرته وې ګرانې؟ ولې مې پرېږدې چې هغه شنه دروازه خلاصه کړم؟ لیټیشیا په دې هکله زرګونه ځلې غږېدلي یو چې د هغې دننه نشي تللی. همدا دې پښه ده چې د هغې دننه لاړه نشي. اوس دې نو ژر سهارنۍ وخوره او له ما سره د خونې په پاکولو کې مرسته وکړه. د بدلون لپاره لیټیشیا هغه ورځ لاړه چې له مور سره یې مرسته وکړي. کله یې چې د یوې زړې المارۍ دننه وکتل نو د عکسونو یوه زړه ټولګه یې ومونده. لیټیشیا هغه پرانیسته. مورې د انا او نیکه سره دا خلک څوک دي؟ هغوی ستا د نیکه پلار او دا د نیکه نیکه جان هاپنکینز دی. دغه یې میرمن ماریا هاپنکینز ده او دا یې هم لور پیګي هاپنکینز ده چې ستا د نیکه ترور راځي. کله چې یې مور د عکسونو ټولګه کتله د لیټیشیا یو عجیبه بکس ته پام شو. هغې بکس را خلاص کړ. دننه یوه کیلي وه چې په یوه شنه ټوټه تړل شوې وه. مورې دا د څه شي کیلي ده؟ کومه ډېره پخوانۍ کیلي به یي. بیرته یې په خپل ځای کېږده ګرانې. بهر لاړه شه لوبې دې وکړه. لیټیشیا د هغې کیلي په هکله فکر کاوه. آیا کیدای شي چې هغه د شنې دروازې کیلي وي؟ څومره یې چې په هکله فکر کولو هغومره یې غوښتل چې کیلي وازمویي. د یکشنبې په ورځ هغې ته موقع برابره شوه. لیټیشیا موږ بهر ځو. ته په کور اوسه او کورنۍ دنده دې ترسره کړه. بیرته چې راشم ګورم یې. څنګه چې یې مور او پلار ووتل هغې له خونې څخه کیلي راواخیسته او د باغچې په لور یې منډه کړه. کیلي یې په قفل کې دننه او ورو یې تاو کړه. دروازه خلاصه شوه او لیټیشیا دننه لاړه. خو دا څه و؟ دا کومه خونه نه بلکې یو ځنګل و. یو لوی ګڼ ځنګل. لیټیشیا بیرته په شا راوګرځېده خو دروازه هلته نه وه. زه چیرته راغلم؟ خدایا دروازه چیرته ده؟ لیټیشیا چې د لیوانو او زمریانو غږونه واورېدل نو ډېره ووېرېدله. د خپل ژوند د ژغورلو لپاره یې منډه کړه. نه پوهېده چې چیرته روانه ده.
ناڅاپه د ځنګله له منځه کوم چا د هغې لاس ونیو. په آس یې سپره کړه او لاړل. دننه راشه ماشومې، دلته به خوندي واوسې. او ګرانې، ستا به ډېر سړه شوي وي. دلته راشه، د اور څنګ ته کښېنه. په ځنګله کې یې منډې وهلې. د لیوانو ډله هلته نږدې وه. او خدایه، د هغوی بد غږونه. او خوارکی، څومره به وېرېدلې وي. پیګي، هغه خپلې خونې ته بوځه او خپل یو جوړه جامې ورکړه. لټیشیا ګیټ شوه. هغې په ځیر سره د کورنۍ ته کتل او د دوی په هکله یو څه شکمنه و. هغې فکر کولو، خو یاد کې یې نه وه چې دوی څوک دي، چې یو ناڅاپه وپوهېده. دا جان هاپکینز و، د هغې د نیکه او دا ښځه د هغه میرمن ماریا وه. ماشومه نجلۍ د هغې د نیکه ترور پیګي وه. دا څه روان و؟ دا امکان لري چې شنې دروازې دې هغه د خپلې کورنۍ تیر ژوند ته راوستلې وي. او خدایه، دا رښتیا دي؟ کله چې هغه په فکرونو کې ډوبه وه، نو پیګي هغې ته په مسکا یوه جوړه ساده جامې ورکړې. زما دا جامې نه خوښېږي، دا ډېرې بدرنګې او لویې دي. دا نو څه مانا چې بدرنګه دي؟ ستا جامې خو قسم ډولې دي، خو که غواړې دلته پاتې شي نو همداسې جامې به اغوندي. او دغه بوټان به پخو کوي. دا خو د لرګي دي. د چرم یا هم د ربر بوټان نه لرئ؟ څه؟ ته ډېرې عجیبې خبرې کوې. ته څه وایې؟ اوس نو ژر کوه، دا جامې واغونده او ښکته راشه. لټیشیا پرته له دې چې هغه لویې جامې واغوندي بله لاره نه لرله. پښې یې هم د لرګي په بوټانو کې خوږېدلې. او کله چې ښکته لاړه او ډوډۍ یې ولیده، نو دا مو څه پخه کړي؟ او دا د جوارو لیټۍ ده. او دې نه پېژندله ګرانې؟ خو زما دا نه خوښېږي. دلته یوازې همدا دي، نوره ستا خپله خوښه ده چې خوري او که نه. او انجونو، له دې ډوډۍ وروسته باید تاسو نخ جوړ کئ. ته هم زما نخ جوړول نه دي زده. ستا نخ جوړول نه دي زده؟ په ټول ژوند کې دې هیڅ نه دي زده کړي؟ پیګي، هغې ته نخ جوړول ور زده که. سمه ده مورې. لټیشیا زده کړل چې څنګه نخ جوړ او همداشان خپلې جامې په خپله جوړې کړي. بیا به دوی له ډبرو څخه جوړ شوي لوی پخلنځي کې په بل شوي داش پخلی کولو. پخلنځی به ډېر ګرم شو او لټیشیا ته به ساه اخیستل ګران و. همدارنګه دوی خپل مینځل او پاکول په خپله کول. اوهو، د لټیشیا خوارکی خپل کور یادېدو. د هغې هماغه د کاهو سوپ ته زړه کېده او هماغه جامو ته چې کرکه یې تره کېده. یوه ورځ چې هغې پاس خونه پاکولو، نو هماغسې یو بکس یې پیدا کړ چې په خپل کور کې یې لیدلی و. بکس یې راخلاص چې هماغه شان کلي وه پکې او د شنې ټوټې سره. دا څه دي؟ آیا دا د شنې دروازې کلي ده؟ شاید د کور د شمالي دیوال سره یوه دروازه ده. زما مور او پلار زمانه کړی یم چې خلاصه یې کړم، نو نه یې خلاصوم. انجونو، ښکته راشي ډوډۍ ته. درغلو. زه او پلار دې ویندلز کره ځو. تاسې هم د ښو انجونو په شان په کور کې پاتې شئ. څنګه چې دوی په نخ جوړولو بوختې شوې، د کور دروازه وټکېده. لټیشیا هلته د هغوی د اصلي کور ګاونډي جاک پیباډي په لیدو حیرانه شوه. څه غواړئ؟ مور او پلار مې کور کې نشته. بخښنه غواړم، ما په ځنګل کې لاره ورکه کړه او اوس تیاره کیږي. د لیوانو ډله مې هم نږدې ولیده. کولی شم چې د لږ وخت لپاره دلته پاته شم؟ ما کله ته دلته نه یې لیدلی. زه له دې ځایه 10 میله لرې د کارینګټون سره اوسېږم. په ځنګل کې مې د لیوانو غږ واورېدو، نو منډه مې کړه. او کارینګټون کورنۍ پېژنو، تېر کال مو په کرسمس کې سره لیدلي وو. دننه راشه. مننه. لږ د څښلو اوبو ما ته راکولی شي؟ ښه، سمه ده.
ته لټیشیا نه یې زما ګاونډی؟ او ته چې هغه پیباړي یې دلته څنګه راغلی یې؟ د یوه کتاب له لارې یو شین کتاب چې قفل یې درلود. یو کتاب قفل یې درلوده؟ زه د یوې شنې دروازې له لارې راغلم، هغې هم قفل درلوده. زه د خپل نیکه د نیکه کره راغلی یم. څو میاشتې کیږي؟ زه هم همداسې د خپل نیکه کره راغلی یم. څو میاشتې وشوې؟ له کله نه چې راغلی یم زه دومره سخت کار کوم چې په ژوند کې مې نه و کړی. زه هم همداسې لاسونه مې له ډېر کار کولو نه وشړېدل. ما د دې درېیمه برخه هم کور کې کار نه کوو. موږ په خپل کور کې په خپل ژوند شکر نه ایستلو. زه غواړم چې کور ته لاړه شم. پوهیږې ما هماغسې یو کتاب دلته ولیدو چې په کور کې مې لیدلی و له یو شان قفل سره. زه غواړم چې هغه پرانیزم. دلته هم هماغسې دروازه شته او که نه؟ په هغه شپه لټیشیا په پټه پاس خونې ته لاړه. کلي یې راواخیسته، بهر یې د دیوال په لور منډه کړه او دروازه یې پیدا کړه. په لړزېدلو لاسونو یې دروازه پرانیسته او د کور دننه شو. هغې د باغچې په لور منډه کړه. مورې پلاره زه بیرته راغلم. له کوم ځای نه؟ لټیشیا خپل مور او پلار ته ټوله کیسه وکړه. هلته هر کار کول او د هر څه ترلاسه کول ډېر سخته و. د هغه څه له لیدو وروسته به زه هېڅکله هم د څه شي شکایت ونه کړم. مورې زما د قهوه سوپ خوښېږي او پلاره زما هغه کمیس خوښېږي چې تا راته اخیستی. زه به درس ووایم او پاک او ښکلی خط به خپلو نویو پنسلونو باندې ولیکم. د دې لپاره چې دومره مې وځورولې بخښنه غواړم چې ستاسو مې ونه منله او شنه دروازه مې پرانیسته. فکر کوم چې همدا دې غوښتل لټیشیا. کله چې په خپلو شتو شکر ونه باسو نو ژوند سختي را باندې راولي. پوه شوې ګرانې؟ زه دا څو میاشتې په هغه ځای کې وم او تاسو ایله اوس بیرته کور ته راغلی؟ په تیر وخت کې د اوس په پرتله وخت ژر تیریږي زما ګرانې. د تیر وخت څو میاشتې د اوس وخت څو ساعته کیږي. او بیا په سړک بل موټر تیر شو. میرمن او ښاغلی پیباړي له خپل زوی جک سره ترې ښکته شول. جک لټیشیا او لټیشیا جک ولیدو او دواړو یو بل ته سترګه ووهله. او اوس څه فکر کوئ که دوی دا لوی راز بل چاته ووایي نو هغوی به پرې باور وکړي؟